د کابل ښار ته راوتل یم چې کابل ښار په منځ کې ډېر زیات واړه ماشومان د دې پر ځای چې درس ووایي راځي لاس پلورونکي کارونه کوي، لا هم په دوکانو کې کار کوي، لا هم په موټرو پسې منډې وهي او یا هم سپندیان دي. زه د دوی له منځه یو له ځان سره راخلم، ځم د کور په وضعیت یې ګورم او دی ګورم چې د ورځې څونه کار کوي. د لاس پلورونکو له منځه مې یو تن پیدا کړو چې بلال نومیږي، له ما سره روان ده. زه به د دوی کور ته ولاړسم، د کور وضعیت به یې وګورم او دونه به پوښتنه وکړم چې دی څه هیلې لري، څه کار کوي، د ورځې څونه عاید لري. مکتب میری؟ بله. صنف چند هستی؟ 5. چی آرزو داری؟ میخوای در آینده که مکتب خلاص شوه کدام رشته را بخوانی؟ چی میکنی؟ میخوای چی کاره شوی؟ میخوایم با وطن خود خدمت کنم، یا کسی هم پلیس هم هر چی شد باید هم با وطن خدمت کنم. خوب، بسیار خوب. یک اجازه است؟ بالاخره ما خانه بلال جان هم رسیدیم. داخل میریم ببینیم که مادرش چی میکنه، مصروف چی کار است و خواهرایش و دیگه کسا کیها هستن در خانهشان. این بچه کلانم است. 6 تا یک دختر دارم. پدرشان از یک دست معیوب است، دست لط خورده، در دور طالبا بسیار لط خورده است. این 18 سال شد اینمی کسبم است، در سر تندور از مشکلات زندگی در سر کبام تندور شاندیم، همین نان پخته میکنم. بعضی روز 50 روپیه میاره، بعضی روز 60 روپیه میاره، بعضی روز که یگان دوستای خدا پیدا میشه 100 روپیه میاره. دیگه قانون نداره. باز 7:30 بجه شو، 7 بجه، 6:30 بجه میایه. بعضی روزا که بسیار نارام میشم وادم تا پیش قصاب کوچه خودم میرم، خبرش میگیرم، میگم باش که طفل از خورد است نیست. خودم روزانه در کار میرم، صبحی وقت کار میکنیم، روز 80 روپیه 50 روپیه میکنیم. و وقتی که خونک میخوریم طرفای 12 بجه میریم خونه و پس میریم در کار. گرم که شده میریم در کار. مادر مریض است، نانوایی میکنه، پای درد میکنه. بعضی وقت مکتب میریم، بعضی وقت نمیریم. و کلان خانه خودم هستم، نان پیدا میکنم، خواره ما را خوش میکنم، در خانه میریم. صنف 8 مکتب ایلا کردم از خاطر مشکلات خانه ما. مادرم پای درد است که کنسلای پایش کم شده، با بسیار مشکل از پایان او بالا میکنه، از سر کو میاریم بالا میکنم تا مادرم نان بزنه. د دې ګل کوچني په څیر سلګونه کوچنیان د روانو ناخوالو له امله د سړکونو پر سرسختي تیروي او د خپلې کورنۍ سرپرستان دي، خو دوی د یو نامعلوم برخلیک پر لور شپې ورځې سبا کوي.